چې بلیږي بلیږي لوګی خېجي او دا بیلوګي لمبې زما د سره ځینه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. راشي لکه چېرته راغله راځئ. څنګه په یو اواز باندې راپاڅېدئ او کار نه په یو اواز باندې نه راځئ. څه اوازونه پسې سړی کوي له چا راقصته او ته خو ظالمه په اوړي کې خلک تورېږي دا پکې سپینېږي او په ژمي کې تور شو. ده ته اوس څه وې غوره تاسو ما زه ته خبره کومه دا جیوي ورته ووایه که نه چې دا سټې په دې ځمکه کې مه پرېږدئ. تشه پاڼه نه ګېډۍ وتړئ بیا ته پیسې نه کوي وچې شوي د منډۍ پورې. بس که چې اوس کوي زه دله بیا راځم د ډوډۍ غم دله کومه. سلام علیکم. خلک وایي وخت بدل شو. نو څنګه وخت بدل شو خو مقه سهار شي او ماښام شي غرمه هم پکې راشي شپه هم پکې راشي. زما د اندازې مطابق چې کوم دی نو خلک بدل شو. ما ته ده ووایه که نه چې د ځان نه ساینسدان جوړ کړی دی خلک بدل شو وخت بدل شو خلک بدل شو. د مطلب خبره او که مطلب دې څه دی؟ دقه ځای کې خو دې دماغ کار نه کوي که نه چې ته اوس په مقصد نه پوهېږې. ته لږ سوچ وکړه که نه لکه مخکیني خلک چې به وو نو ښځې به چې کوم دی نو لنګې ته ناستې وي او سړي به یې سر ته ناست. نو دونه د بوسو لاندې دي اوبه بوتلې خو دا به دې ویلي وو که نه چې زه خپو ته ناست یم او ته سر ته ناست یې. دقه مطلب هم دقه دی. ځم نو دا اوس مطلب له راځمه مقصد خبره ته ځم کومه. پخوا به خلکو د مور پلار په خوښه ښځه کوله او نن سبا هلکان په خپله خوښه ښځه کوي. نو هغه ښځه راپاسي او بیا ولې په سر باندې ناست دی نو په خپله خوښه به یې نه کوله او د مور په خوښه به یې کړې وه نو ته زه به سپو ته ناستم او ته به سر ته ناست. ښځه دا خبرې پرېږده هغه سرخوړلي چې اوړې ده ګوره پرون یم داسې چل کړی که نه چې چې اوړه نو په لاره کې چا تره چای ست کړی نو مزدورانو له خالي ترماس رسولې بیا دغه پرېږده بله مې ته وي چوي پسې په خپله راشه. دا حضرت میر د سپي او پسې په کوڅه کې شو نو څلورې خو ته درځ ایستي وو چې کور ته راغی نو پنډې هم ګرېدلې وې. دوی به کله عقل به وله راځي. نو زه خو پیچې په دې وجه وړم چې ده کې لږ عقل راشي احساس ورسره پیدا شي. والله که په سترګو کې دا چې بچي پټي ته چوډي عقل پکې راځي. مدرسې ته ولېږه سکول ته ولېږه چې ته پوځي جومات کې کښېنه چې عقل زده کړي په پټو کې عقل نه زده کېږي. خبره هم دې ټیک ده نو بیا هغه سر خوړلې وایي استاد یې وال کوي که نه نو والو له هم یادېږي او چې زه درابومه نو بیا خوشحالېږي. اوس په پسې وروتې وي هسې نه چې هغه زمیندار هلته په پټو کې نار ناستي او د بیا چې په چاټکوالي زه خیر دې لږ صبر ورته کوو را به شي ځه. د خوشحالۍ خبر دی رونو د خوشحالۍ خبر دی د خوشحالۍ ډېر د خوشحالۍ خبر دی. زاسمې نن دی بیا چانس ولګي ځان به بله شل روپۍ پیدا کړي. د خوشحالۍ خبر دی خبر دی رونو د خوشحالۍ خبر دی د خوشحالۍ. الو ولې څه چل دی؟ غفار خوري نن خوري د خوشحالۍ اواز ده والله جړې مې مزې غواړي مزې. د خوشحالۍ خبر دی د خوشحالۍ. ما ته خو ووایه که نه چې څه چل دی؟ تا ته به زه خبره کوم خو نن زما په جیب کې خرچه نشته او چې په چم زیرې کوم د زرو نوټ پته یم. دا څه خبره چې چا ته ویل نو تله 1000 روپۍ درکوي. داسې خبر مې راوړی دی خو د خوشحالۍ خبر نو زه 1000 اخلم او چې د خوشحالۍ نو زه به 2000 ورکوم. ولې دا 1000 روپۍ دې در کومه دا خبره مې نه وایو دا خوشحاله چې د خوشحالۍ باندې 1000 روپۍ څه دي؟ بس خفه کېږه مه ساده ګوره تا ته پته لګي په امریکا کې اور لګېدلی او ټول امریکا اوس وګوره د خوشحالۍ خبر دی. لا خو چې زه دا جي ته وایم امریکا کې اور لګېدلی. چا وځه کوي ها خوشحالۍ خبر دی وروره د خوشحالۍ د خوشحالۍ خبر دی د خوشحالۍ خبر دی. سلام علیکم. خبرې کې داسې کار زیرې د باندې کومه خو ما له به 500 روپۍ راکوې. موږ سره 500 روپۍ کم دي نیک له ورشه بس هغه سره خبره نیکه سلام علیکم. د خوشحالۍ یو زیرې د باندې کومه خو نیکه 1000 روپۍ به پرې راځي. زه نه په قلار یې راکړه خو پوره به یې راکړي. داسې کار دی که نه په امریکا اور لګېدلي اور. شکر نه باسي ولې نه الحمدلله چې به لګېدلي اوس خو څه په خوشحالۍ کې راکړه. موږ پیسې کمري یو 2 ګیډې یو څه پیازو 2 ګیډې والم زه مړه
د خوشحالۍ کار دی نګه خفه کېږي به نه چې څه مې یوړل بس د ما نصیب خپل دی دا پیاز هم ډېر دي د خوشحالۍ خبر دی امریکایي اور واچم څه چل وشو واره وې څه چل شو نیکه خو د مسلمان دشمن دی غټ کار وشو چې وسوځېده په خوشحالۍ خبره ده نیکه په دغه پیاز او میازو ځان له دغه مه کوه ښې وکړل چې یوړل دا غټ کار وشو ځه چې وسوځېدله لیونیا دونه و د امریکایي میاشتې لکه ماز واخیستو غون پیاز یې یوړو زیرې پې کومه وای داسې په مینه مینه تګو د خیر دی تا خو ما ته داسې بد وکتل لکه پر یړه کې چې کټین وار شي دغه چل دی که نه نو څه بدله څه راته نه شم ویلی نو دیخ کوزه د دې کټ نه لږ پاسمه دې پټو ته هم لږ وځه همداسې وپړسېدې لکه د قصاب په تخت چې لرې وپړسېږي څه ته مې د خولې نه سمه خبره ونرېده سمه خبره پرېږده دا د بیا څه کارنامه راوړه ګډېږي دا څه کوي بیا څه چل کړی دی څه چل دی کړي پاکه چې بیا څه چل وکړو راځي یعنی یو لا زه په کوم دې میدان دې ټولې وځه کوم یعنی کې څه خبره دی خبره خلاصه کړې دې دلکا ما ته خلې څه کوي دې دې باندې پوری واخستو څه شو واخستو ورګه څه شو واخستو څه شو واخستو دا خو نه ولا ما کوم څه ولا واخستو امریکي ور واخستو دایي امریکي ور یا نه کتل خو دې ولا څه کوي خوشاله دې پی پدې چې دوره راشي داجی امریکي ور اخیسته او نه مړ کېږي او یو شان روان دي ټول امریکا لاړه وسوځېدله دا تا ته څه وویل چا راته وویل ما باندې اجازې وکړو پیسې مې موږ ورکړې او موږ پکار دي چې خوشحالي مې وکړو د مسلمان دشمن دی یو بیا به بیا ورته خبره وه ده داسې شادي که نه ګوره بچا باندې خوشحالي مه کوه ما ته هم پته لګي چې دا د مسلمان دشمن دی ښه ازلي دشمن دی په خبره پوهېږي خو په امریکا کې چې اور ولګي پوهېږي نو څه خبرې هلته کې مسلمانان هم اوسېږي چې څنګه هلته کې چې کوم دی نو د هغوی عبادت خانې سوځي د هغوی کورونه سوځي داسې زموږ د مسلمانانو عبادت خانې هم سوځي زموږ کورونه هم سوځي او که نه زموږ هلته کې اوسېږي ما ته خوشحالي ده امریکا ده دا د مسلمان دشمن دی پرېږدې وایي چې زه به د مسلمانانو د ملکونو جهنم څخه ځومه ګوره بچي بلکل به دا ویلي دا به ویلي خو داسې چل دی که نه چې موږ مسلمانانو خو جهاد داسې هم پرېښی دی نو بس خدای پاک وایي راشه زه به ورسره پېژم نو پرېږده چې هغه ورته خپل طاقت وښیي بس خدای پوه شه هغه پوه شه خدای پاک خپل ګرب کې راګیر کړي دي خپل راځه جمل هلته کې اخبار کته ورغلی وم کنه وایي دا فلسطین باندې نه دی وایي په فلسطین کې وي د امریکې غټ لاس و اوس فلسطین څونه بزرګه ځمکه ده ټول پیغمبران صحابان په هغې باندې چې کوم دی نو پیدا شوي دي او دا وګوره دا خلک یې سوځي د دې به دا حل نه کېږي اوس الله پې داسې قدرتي افت نازل کړه چې د کچه بچه پکې وسوځي خو علم کې مسلمانان باید که دا نور د ټول چې پیکوړه شي پکې راځي لالوګانو پیکوړه خو سمه خدا داسې چل به وکړي که نه چې لاړ به شي او ښایسته غوښه به راوړي چې لږه ښه شپه وکړو پوه شولې مسلمانانو دپاره پکې خیر غواړو دوا به وکړو صحیح ده که نه پسته غوښه راوړمه بلکل پسته غوښه به راوړي چې هډوکي پکې ورې درک نه لګي صحیح ده صحیح ده بروله دا اوس دی لیږي نو ولې څوک پلیږم دی به لیږي نو دی اوس په غوښه پوهېږي ولې نه پوهېږي ته کښېنه زه پیسې رالم او زه دله ورکوم ولې نه پوهېږي ځه غوښه به راوړي
چې خیرات وکړو چې الله د مسلمانانو سر ته پکې خیر کړي ته زموږ ډېر رونه اوسېږي دغه ټول زموږ رونه دي الله دې خیر وساتي ماما ورته دوا کوو دا ظالمان نه دي چې دا پکې څه وکړي دې که د کورونو نه به م خلاص شي یاد وساته بس ښه پیسې وخره ماما بس تا غوښه به راولې چې هډوکي پکې نه ښه یو بېره زه بېرته وشم ته وشه ده دنیا تو باسه ته به چې چا سانډا ژبې ته را پرېښود او غوبل یې جوړ کړ دې خبرې ته دې سوچ دی د خوشحالۍ خبرې هم دي خو د خفګان هم دي ګورې ښه نو د خوشحالۍ هم دي او د خفګان په دې دی که نه زه یم هسې نه الله دې نه کړي که مسلمانانو ته پکې ضرر ورسېد د هغې به څوک دغه باندې خو زه خفه شوم نو ښه خوشحاله شوم پوه شولې چې دا د مسلمانانو ډېر سخت دشمنان دي زما خبرې ته غوږ کښېږده د مسلمان الله مل دی هېڅکه دا به تې داسې الله بچ کړي او دا کوم چې غیر مذهبه دي که نه دا به پکې سوځي فهمي واجهة وهما أمانا هلا قل لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لا واسخل بجنجلوه ما نبيني ما شاء الله سنة خيستخ خيري يجيني دي مبارك شاء علاني وشانا ها جردني ما خاكري دا لا يو بقيني نورما ها تخذي دائما دانا بيجا دخل خيري خيستيبي ما بس نرانا ما نقاني موحنا ني أرى ما هنا لا أمريكي ورا خيستيبي أوستا خيري نشتاق ديكي خذي ظالما ناهمي أمريكي ورا مهني أمريكي ورا خيستيبي أمريكي أي مهني أنا تسرقي زمان بلا بس خيرات كي وخم يا خيستيبا خيرات ما هنا ما هنا أم أني نيو نهو ما هنا نورنا ميوا أميا وليس شيء نو أمريكي ما خيرات ما هنا خيرات ما يزرقوا ورا خيستيبي ورا نو ورا خيستيبي هنا بنور أورمالي هو أبيراني ها ورا خيستيبي ورا خيستيبي أو تام ورا خيستيبي ما له خيستيبي تاني ده خيستيبي هذا ده دي أنا بس هو إلو دكا لا لا Eka, está llegando esta alegría de carro de acá. Si se está de que madre me quiero ahora este. Ay, joder, mi mamá, no tiene mi mamá no ahora. Amri e ora este, au ni o mane hera, ay, no nasi ama anyan mane ni niya. Shu arumata, ina amri e na nurum jahannam yunhi. Wadi. تا ته ما ویلي دي که نه چې په کور کې یوازې نو د اور بندوه کباړیان راغلي دي د سوټ هغه بېلچې وړې ده دې سر خوړلو ته هم نور څه نه ملاوېدل نو ته په کور کې ناست یې اودې د شپې ستا خوبونه دروازې ستا خوبونه ښه دغه خو لاجي سلام علیکم وعلیکم لاجي کومه خبره وه یا پاکه نو خو کښېنه که نه شکر دې وای پسته غوښه مې راوړه داجي بیخي پسته غوښه یې راوړې ده هډوکي پکې نشته مې دې وینه که ته وګورې ریشه ته ورېږه سړی خو یو بوټی نو تباه برباد کړه وای پرپوس یې درکړی دی وای پرپوس غوښه یې څنګه ده څه ولې نه ده قصابان خو چاله پسته غوښه نه ورکوي ما ورته ویل پسته غوښه راکړه ویل دا ما نه ده راکړه څه درکړه څه درکړه دا بوټی راکړه ښه بوټي یې درکړه وای ولې داجي نه پسته غوښه خو داجي ګورې گزار مې کوه داجي گزار ونه کې امریکي اور اخیستی دی امریکي خو اور اخیستی دی که نه خو اوس پسته دا سټ او د ملا موافق دي